سلامونه، وخت مو په خیر. پام وکړئ د دې مهال تازه او مهمو پیښو ته. په غزې تړانګه کې د اسرائیل په حمله کې لږ تر لږه 46 تنه وژل شوي. د غزې روغتیایي چارواکي وایي چې د دوشنبې په ورځ د غبرګولي 5مه د اسرائیلي بریدونو له امله لږ تر لږه 46 کسان وژل شوي، چې 33 تنه یې په یو ښوونځي کې وژل شوي چې د خلکو د پناه ځای په توګه ورڅخه کار اخیست. د اسرائیل پوځ ویلي هغه کسان یې په نښه کړي چې له دغه ښوونځي څخه یې عملیات کول. د حماس تر ولکې لاندې د روغتیا وزارت د عاجلو خدماتو مشر فهمي عوض وویل د غزې ښار د دراج په سیمه کې پر ښوونځي برید لږ تر لږه 55 تنه ټپیان کړي. هغه زیاته کړه چې د دې پیښې په وژل شویو کسانو کې یو پلار او 15 ماشومان یې هم شامل دي. نوموړی وویل ښوونځی 3 ځله هغه مهال وویشتل شو چې خلک پکې ویده وو او د بې ځایه شوو کسانو وسایل وسوځول شول. په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانې ښیي چې د ژغورنې کارکوونکي هڅه کوي ور مړ کړي او د سوځېدو جسدونو پاتې شوني راټول کړي. د اسرائیل پوځ ویلي چې د حماس او اسلامي جهاد لخوا د استخباراتي معلوماتو د قومندانۍ یو مرکز یې ویشتلی دی. اسرائیل بیا هم ټینګار کوي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې مسؤلیت حماس ته ورګرځي، ځکه چې د دوی په وینا حماس خپل فعالیتونه په استوګنو سیمو کې ترسره کوي. د غزې ښار شفا روغتون وایي په یو جلا برید کې چې پر یو کور ترسره شوی د یو کورنۍ 19 غړي وژل شوي چې 15 ښځې او 2 ماشومان هم پکې شامل دي.